السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ټول به جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته پاکستان سوپر لیګ په هکله باندې پوره معلومات درکوم چې د پاکستان سوپر لیګ لوبې به په څو بجو باندې د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي، په کوم چینل باندې به نشر کیږي. د افغانستان رشید خان به څو لوبو کې ورته لوبه ترسره کړي، رحمان الله ګربز به څو لوبو کې ورته لوبه ترسره کړي، فضل حق فاروقي او دغه نور لوبغاړي به څو لوبو لپاره ورته لوبیږي او په افغانستان کې په کوم چینل باندې لایو نشر کیږي. پوره معلومات در سره په نن ویډیو کې شریکوم. خو ویډیو در سره حتما لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. د ډېرو زیاتو ملګرو په فرمایش باندې دغه ویډیو زه تاسو ته نن جوړوم. نو راځم بغیر له وخت ضایع کول نه به زه تاسو ته وایم چې د پاکستان سوپر لیګ اصلي لوبې به که خیر د 18 فبروري باندې ترسره کیږي. دې نه مخکې کیدای شي یو څو پریکټیس لوبې هم ترسره شي، خو اصلي لوبې چې کومې دي د 18 فبروري باندې که خیر په پاکستان کې شروع کیږي. راولپنډۍ کې لکه چې بعضې لوبې دي، بعضې کراچۍ او بعضې لاهور کې هم، ملتان کې هم بعضې لوبې ترسره کیږي. د پاکستان مختلف ښارونو کې دغه پاکستان سوپر لیګ لوبې که خیر ترسره کیږي. لوبې به که خیر د افغانستان په وخت باندې ماښام ټایم کې 9:30 بجې شروع کیږي، د پاکستان په وخت باندې به 9 بجې دغه لوبې که خیر شروع کیږي. پاکستان کې خو په A سپورټ باندې، پی ټي وي سپورټ باندې او 10 سپورټ باندې، یعنی هر یو چینل کې د پاکستان لیګ د هر یو چینل کې به دغه لوبې لایو نشر کیږي، یعنی د سپورټ چینلونو کې. افغانستان خو اوسه پورې اعلان نه ده کړی، خو امکان لري چې په اریانا تلویزیون یا ملي سپورټ دغه دواړو کې به په یو چینل باندې لایو نشر سي. وطن سپورټ هم کولی شي چې دغه لوبې موږ او تاسو ته لایو نشر کړي. اوس راسم د افغانستان کوم لوبغاړي به څو لوبو کې ورته لوبه ترسره کړي. اول راځم رشید خان په هکله باندې زه تاسو ته وایم چې رشید خان به که خیر د پاکستان سوپر لیګ د سر 3 لوبو کې ورته لوبه نه ترسره کړي. بقیه نور څومره لوبې هم دي اخره پورې به ورته لوبیږي. مخکې ما تاسو ته ویلي ور چې رشید خان به ورته ټولو لوبو کې لوبه ترسره کړي، خو دغلته د دوبۍ سیریز پکې راووته. د افغانستان 14 فبروري باندې که خیر دوبۍ سره افغانستان 3 شهره ورځې لوبې ترسره کړي چې څنګه لوبې ختمې شي. کیدای شي تاسو وګورئ په بیګا کې به، یعنی 19 فبروري په بیګا کې به رشید خان ډایرکټ دوبۍ نه پاکستان په طرف باندې روان سي او بقیه لوبه کې به ورته ولوبیږي، یعنی د سر 3 لوبه کې ورته لوبه نه ترسره کړي. همدغسې نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقي دغه لوبغاړي هم د سر 3 لوبه کې ورته لوبه نه ترسره کړي. مجیب هم ورته د سر 3 لوبه کې ورته لوبه نه ترسره کړي. بقیه نور ټولو لوبه کې ورته لوبه ترسره کړي. دا داسې څوک وایي چې د افغانستان لوبغاړي رشید خان پاکستان سوپر لیګ کې 2-3 لوبو لپاره ځي، دا د خبره کې کوم قسمه حقیقت نشته ده. د لاهور کرندر ټیم مالک چې کوم ده فواد رانا ده که څوک ده، هغه خپله دغه خبره کړې ده چې رشید خان صرف 3 لوبو لپاره نه راځي او بقیه نورو ټولو لوبو کې به پاکستان سوپر لیګ کې د لاهور کرندر ټیم لپاره لوبه ترسره کیږي. او هغه اخره کې چې د افغانستان 2 لوبغاړي واخیستل شول، اظهار الحق نوید او کیس احمد، هغه اصل کې ریزرو دي، یعنی صرف 2-3 لوبو لپاره هغه لوبغاړي اخیستل شوي دي. نور بقیه پاکستان سوپر لیګ کې دغه کوم ټیمونه چې افغانستان لپاره لوبې ترسره کوي، یعنی نوین الحق د په کوټه کې ده که نه، کوټه هغه په ځای باندې دغه هغه اخیستلی اوس نومیږي دغه کیس احمد اخیستلی. نو کیدای شي کیس ورته هم دغه د سر 2-3 لوبو کې ولوبیږي، هغه هم که چېرته چانس ورکړي. نور بقیه لوبو کې به د افغانستان دا کوم لوبغاړي چې دوی مخکې نه اخیستلی دي دغه به ورته لوبه ترسره کړي. کومه بله پوښتنه هم له لاندې ما سره په کمنټ کې تاسو کولی شئ، که خیر زه به تاسو ته جواب هم درکوم، او که ډېره مهمه پوښتنه کیدای شي ورباندې زه ویډیو هم جوړه کړم. دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کولی شئ او دغه یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ. نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.